نن درته اسم اعظم درخوایم هغه دعا چې څوک د الله رب العالمین نه څه وغواړي قسم می د الله په ذات باندې چې د الله نه په دغه الفاظو سره دعا وغوښتله الله به ستا دعا ضرور قبلي. پریشانی درته قرضونه یې در باندې اولاد دي نشته دي غمونه دي مصیبتونه دي دعاګانې ته زمانه قبليږي په دغه الفاظو سره ته دعا وغواړه ان شاء الله الله به ستا هغه کار خامخا ضرور کوي. دا قسم چا خوړلی دی؟ زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا قسم خوړلی دی چې څوک په دې الفاظو سره د الله نه دعا وغواړي ضرور به الله دعا قبلي. ترمذي کې حدیث دی بریده اسلمي رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم د یو صحابي نه واورېدل صحابي لاسونه اوچت کړي دي او د الله نه دعا غواړي په دغه الفاظو سره اللهم انی اسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدغ الفاظ سره دعا وغوښتله. نبی صلی الله علیه وسلم سو فرمایي والذي نفسي بيده قسم می په هغه ذات باندې چې دغه په لاس کې زما ساده لقد سأل الله باسمه الأعظم دې د الله رب العالمین نه دعا په هغه اسم عظم د الله په اسم عظم سره دعا وغوښتله. دا خو اسم عظم دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الذي اذا سئل به اعطى کله چې په دې باندې سوال شي د الله نه څه وغوښتلی شي الله خامخا ورکوي هغه شیز. واذا دعي به اجاب او کله چې الله نه دعا وغواړي نو الله رب العالمین څه کوي دعا دې قبلي. سدي چې دې وغوښتل دعا دې وغوښتله مشکلات دي الله دې ضرور دعا قبلي. دغه الفاظ یاد کوي او په دې باندې د الله رب العالمین نه دعا غواړي کله لاسونه اوچت کوي دغه الفاظ وایي او به خپل مشکل الله ته پیش کوي الله به ان شاء الله ضرور خامخا ستاسو هغه مشکلات پریشانی هر څه به ختموي.